السلام علیکم ډیرو ګرانو او محترمو کلیوالو زه نظار یم او د کلي د یونین او د چاندې په حواله د یو څو خبرو لپاره تاسو ته حاضر شوی یم بله څه ذریعه نه وه چې لکه ټول کلیواله یا جرګو کې یا د میسیجونو په ذریعه باندې یا د ټلیفون په ذریعه په بله ذریعه باندې یو بل خبر کو خو دا فیسبوک او دا سوشل میډیا چې دا په ټوله دنیا کې خلک د دې کار دپاره په کار راولي د یو بل سره د تړون دپاره او د یو بل سره د رابطې لپاره ما وی چې راځئ د دې نه به موږ هم دا کار خیر واخلو او د یو بل سره به صلاح مشوره وکړو ملګرو داسې خبره ده چې 3-4 ورځې وړاندې زموږ د کلي یو ډېر ګلالی زلمی اسد الله چې د میراج محمد ماما زوی د چینې چم هغه په حق رسید په اجمان کې اوسېده هغه چې په حق رسېده د هغه لاش په ډېره ښه طریقې سره کلي ته رخصت کړی شو بلا خپل خپلوان ورسره د هغه لاړل او دغه کار چوټي پکې راله خو بیا هم هغه چوټي زموږ د لارې خرن جوړه نه شوه او ټول د هغه خپل خپلوانو او د شیر علي خان حاجي صاحب په مشرۍ کې د هغه په رهنمایۍ کې دغه کار وکړو شیر علي خان چې خپله 3-4 ورځې دلته په شارجه جمان کې و او دغه کار د هغه په مشرۍ کې در سره شو په ډېره ښه طریقې سره هغه لاش رخصت شو او په لومړي ځل هم داسې وشوه چې موږ کلیواله لږ د صبر از غم نه کار واغستېده او د هغې کورنۍ ته د مخکې نه پته ونه لګېده څه خو ویلی شوي هم نو موږ هلو هم نه وې خو که چاته پته وم نو هغې لږ د صبر از غم نه کار اخیستو په کار ده چې موږ په آینده کې هم داسې وکړو چې در څو پورې د هغې کور د مړي د خپلو خلکو خپل کور ته اطلاع نه کړي نو چې څوک هم دا اطلاع نه کوي نو دا به ښایي دا څه ښه خبره نه را او نه زیری دی چې ګنې موږ پکې یو بل نه مخکې شو چې تا مخکې وې ما مخکې وې نو په کار ده چې دا خبره موږ د هغه کورنۍ خلکو ته پرېږدو چې هغوی کله د دغه غم اطلاع ورکوي ځکه چې بیا د هغې کورنۍ لپاره دا ډېر ګران او ډېره مشکل شي چې 3-4 ورځې هغوی هلته کې د لاش په انتظار باندې وي دلته څه وجوهات روجیا چوټي وي یا زموږ بلا نور ډېرې مجبوره دي ځای قانوني تقاضې هم لا نه پوره شوي نو د دې وجې هغه لاش نو هلته کې هغه خلک په عذاب وي په تکلیف وي په بار بار ټلیفونونه کوي چې دا به کله راځي دا به کله راځي نو په عمري ځل دا یو پکې ښه کار وشو چې کلیواله د صبر نه کار واغستي او د هغې کورنۍ ته مخکې نه پته ونه لګېده اسدالله غم خو ډېر لوی غم دی او دا دویم ځواني مرګ زوی د میراج محمد ماما چې په حق رسېده خو اوس خبره دا ده چې دلته د تنظیم خبره ده د چاندې خبره ده د چاندې په حواله باندې بنیادي خبره دا ده چې تاسو ته پته چې 50 روپۍ چانده ده د کلي د پرېکړې مطابق نو دا 50 روپۍ چانده چې کومه ده دا در زره چې کوم ده نو تاسو ورکوئ په تېر وختونو کې داسې شوي دي چې د دې چاندې په ورکولو کې اکثر ډېره ایثارتیا شوې ده په دې اخري 2 غمونو کې دا چانده د 3 میاشتو نه هم سیوا وخته ورسېده او چې د چا ټلیفون نمبر یې موږ څخه په دغه لیست کې دي نو چې په هغې موږ ټلیفون کوو نو اکثر د هغې د ټلیفون شمېره یا هغه ټلیفون کټ کړی یا نمبر بدل کړی بیا نوی نمبر یې نه رالېږلی نو هغوی سره هغه رابطه هم لکه زموږ له طرفه نه کېږي نو ډېر ګرانه ده لکه نو یو کار خو دا دی چې دا د هر کلیواله په زړه کې پخه خبره کېږي چې دا د هغه د خوښې او د منشا مطابق نشي کېږي چې کله هغه ته 2 میاشتې 3 میاشتې پس ټایم میلاو شو نو هغه به چانده ورکوي دا یو فرض کار دی که تاسو دا چانده ورکول غواړئ د دې لپاره موږ د یو په مختلفو سټیټونو کې مختلف ملګري او کسان ایښي په کار دا ده چې تاسو دا چانده بیا هغوی ته په ټیک ټایم باندې ورکوئ راورسئ تاسو نیت وکئ تاسو اراده وکئ موږ سره رابطه وکړئ زموږ ملګرو سره رابطه وکړئ مشرانو سره رابطه وکړئ موږ چې تاسو چته یې موږ به در هغې پورې تاسو پسې ځان در اوسو ګنې تاسو ته به د چاندې د رالېږلو لار سمه کړو چې په کومې طریقې سره تاسو د تنظیم مشرانو ته دا خپله چانده رالېږلی شئ اوس خبره دا ده چې دا چانده به موږ څنګه رالېږو نو دې لپاره د یوې په مختلفو ځایونو کې چې کوم دی نو دا مشران مقرر کړي شوي دي پخوا هغه مشران هم هغوی په رضاکارانه طور باندې دا کار ډېر په ښه طریقې سره کوو په ابوظبی کې او د ابوظبی په خوا او شا کې دا کار زموږ ډېر محترم او ګران مشر شیر علي خان حاجي صاحب ډېر د پخوا نه چې کله نه دا تنظیم په وجود کې راغلی دی د هغه وخت نه هغه دا کار کوي نو که تاسو د ابوظبی کې د ابوظبی په خوا او شا کې نو په کار ده چې خپله چنده شیر علي خان حاجي صاحب ته ورسوئ د شیر علي خان حاجي صاحب د ټلیفون شمیره ده 05072 دا شیر علي خان حاجي صاحب د ټلیفون نمبر دی 05027055529 دا ځان څخه ولیکئ په آنلاین کې زموږ ډېر محترم رور هارون دا کار ډېر د پخوا نه کوي د هارون رور د ټلیفون نمبر دی 05074314482 د هارون د ټلیفون نمبر دی 05074314482
په دوبای کې دا کار د پخوانه اصرار کوي. نو په جبل علي کې الکوس کې یا په دغه خواو شا کې د انډستریل ایریا سره په خواو شا کې چې کوم مرګري دي یا دوبای کې چې دي نو هغه اصرار سره رابطه کولی شي او هغه خپل ځای ځایګي خولی شي. د اصرار د ټلیفون شمیره د 05077070246. یو ځل بیا اورئ د اصرار د ټلیفون شمیره 05077070246. دا د اصرار د ټلیفون نمبر دی. دلته کم په سوناپور کې رشیدیا کې یا په امیر حباب کې دی ایریا کې چې زمونږ کم کلیوال لري هغه رابطه کولی شي د نیاز علي خان سره رابطه کولی شي. نیاز علي خان ټلیفون شمیره د هغه په خپله خوښه باندې ویلو چې زه تاسو سره په دې خدمت کې ملګرتیا کوم. نو د نیاز علي خان د ټلیفون شمیره د 05052433340. یو ځل بیا واورئ 05052433340. دا د نیاز علي خان د ټلیفون شمیره ده 05052433340. دا د نیاز علي خان د ټلیفون شمیره ده. په شارجه او کې چې کوم دی نو ډېر مرګري دي متحرک دي. تاسو چې چا دیرې ته هم دا چاندره ورسولو نو هغوی به زموږ پورې راورسوي. خو به هر حال مولانا ګل محمد صاحب چې کوم دی هغه ټلیفون موبایل نه لري نو د هغه خپل ته جومات دی جومات کې کور دی تاسو د هغه پورې ورتلی شي او د خپله چنده د هغه پورې ورسول شي. ګل محمد مولوي صاحب په روله کې په جومات کې چې کوم دی نو هلته کې میشت دی. مقصود زموږ ملګری دی ډېر تکړه او په هر ځای کې پیش وي او ځای کې موږ سره ډېر خدمتونه کوي. د مقصود د ټلیفون شمیره دغلته په JMP کې پاتې کېږي 05067777092. مقصود ټلیفون شمیره ځان څخه ولیکئ 05067777092. دا مقصود د ټلیفون شمیره ده. په شارجه کې میش کسان هغه سره رابطه کولی شي. بل زموږ ملګري غزیر احمد ډېر تکړه سړی دی او ډېر خدمتونه کوي. هغه ټول دیره په دې کار کې ډېره متحرکه موږ سره ډېر لاس کوي اکثر. نو د غزیر احمد روډ د ټلیفون شمیره ده 055-833-7544. د غزیر احمد د ټلیفون شمیره یو ځل بیا وایم 055-833-7544. غزیر احمد سره هم تاسو رابطه کولی شئ. بل زموږ ډېر محترم مشر اجي میراج د پخوانه د چاندې په دې راغونډولو کې ډېر ستړي موږ سره کړي دي او ډېر تکړه سړی دی په دې او ډېر ښه انسان هم دی. نو میراج اجي صاحب داسې یو سړی دی که په دوبۍ کې تاسو یې که په شارجه کې تاسو یې که په اجمان کې تاسو یې تاسو چې چته هم یې هغه سره رابطه کوئ او انشاءالله تعالی هغه به در تاسو پورې ځان دررسوي. یعنې لار به درته سموي چې دا چانده به تاسو څنګه زموږ پورې رارسوئ. نو د میراج اجي صاحب د ټلیفون نمبر دی 05057452251. د میراج اجي صاحب د ټلیفون نمبر دی 05057452251. دا د میراج اجي صاحب د ټلیفون نمبر دی. کوم ملګري چې په سجه کې دي یا هغه زید طرف ته دي نو هلته کې میسل خان هم شته دی سجاد هم شته دی. دواړو سره رابطه کولی شي. هغوی دواړو سره ما خبره کړې ده. سجاد به هم په دې کار کې چې تاسو چته یې بلا ډېر نوي هلکان راغلي دي چې په دغه سجه کې په دې کپنو کې په دې کیمپونو کې پاتې کېږي. نو یې پکار ده چې سجاد سره یا میسل خان سره رابطه وکړي. هغوی به خامخا د هغوی پورې ځي او چانده به ترې اخلي. نو سجاد او میسل خان سره دي هغه ملګري چې اخوا پاتې کېږي هغوی د هغه سره رابطه وکړي. په اجمان کې چې کوم دی نو دا کار چې کوي نو دا به زموږ ډېر محترم ورور انعام الحق صاحب کوي. انعام الحق صاحب خپله ووي چې دا خدمت به زه له تاسو سره کوم په شریکه باندې. نو ډېره ښه خبره ده. انعام صاحب د ټلیفون نمبر دی 055-188-3350. د انعام الحق صاحب د ټلیفون شمیره ده 055-188-3350. دا د انعام الحق صاحب د ټلیفون شمیره ده. کم کسان چې په رسول خیمه کې وي داسې او اته پته ورته نه وي نو هلته ریحان صاحب شته دی او عثمان غني ورور شته دی هغوی سره رابطه کولی شي. نور د یو په مختلفو سټیټونو کې لکه په زید کې په جیره خورپکان په دې کې زموږ دومره ډېر تعداد کې کلیواله نشته خو څوک شته نو موږ سره د رابطه وکړي. موږ به هغوی ته لار سمه کړو چې څه کول پکار دي. که د دې تنظیم په حواله د دې منشور په حواله د آیین په حواله د چاندې په حواله یا څه نور څه معلومات څوک غواړي نو زما د ټلیفون شمیره د ځان سره ولیکئ 05053712272. زما د ټلیفون شمیره ده 05053712272. مانه تاسو هر قسم معلومات کولی شئ. زه تاسو ته یو کس په ګوته کولی شم چې په ابوظبي کې دوبۍ کې یا یو ځای بل ځای کې تاسو دا چانده چاته ورکولی شئ او څنګه یې چې کوم دی نو موږ ته رالیږئ. د دې چاندې په حواله یو بله ډېره ضروري خبره ده. خبره دا ده چې زموږ اکثر ملګري چې ته سیګرټ
ډبې راواخلي چې ته څه کاغذ ټوټه راوالي په هغې باندې بس خپل نوم ولیکي بس چانده ورسره ولیکي داسې نه دا یو ډېره ذمهدارۍ خبره ده مرګرو موږ داسې وکتل بیا موږ دا څوک دی په یو نوم دلته کې لس کسان 15 کسان دي شل کسان دي 8 کسان شپږ داسې یو نوم نشته چې په هغې نوم دلته 3 کسان نشته نو مهرباني وکړئ چې چاندر چا نوم د زموږ د مشران دا ملګري اخلي د دې خبرې خیال وساتئ چې ولیکي نوم چې څوک چانده ورکوي د پلار نومي چم او د ټلیفون شمیره نوم چې چانده ورکوونکي د پلار نومي چم او د ټلیفون شمیره د ټلیفون شمیره ډیره زیاته ضروری ده او د چم نوم هم ډیر ضروری دی چې پته لګي واضحه پته لګي چې دا څوک دی او د ټلیفون شمیره په دې ډیره ضروری ده چې موږ کله چانده لیټ شي نو موږ بیا کین وغه لسته او هغه یو کس ته ټلیفون کوو هغه سره رابطه کوو چې وروره ستا چانده میاشو شوه 2 شوې او ستا چانده چې کومه ده نو لا در اوسه نه در راغلي نو مهرباني وکړه نو د ټلیفون دا شمیره چې کومه ده دا پکې لکه ډیره ضروري ده اوس دا چانده چې کومه ده دا نورې چاندې چې کومې دي دا لیټ شوي دي په دې چانده کې به موږ دغسې کوتاهی نه کوو لکه مخکې چې موږ کړي دي نه ورته موږ تیار یو ملګرو تاسو چې د یوې په کم ګوټ کې او چرته یې خپله اراده وکړئ د چاندې ورکولو دا یو فرض کار دی دا داسې نه چې چا په خواهش او چا په مرضۍ موږ پرېښودی شو چې هغه ته کله ټیم میلاو شو کله څخه پیسې شو نو تنظیم چانده به ورکړي نه داسې نه ده تاسو چاته ووایئ که چاته نه وایي ما ته ووایئ نورو مشرانو ته وایي موږ بس تاسو په ځای چانده ورکړو تاسو بېخي موږ له میاشت پس راکوئ 2 میاشتې پسې موږ له راکوئ هېڅ خبره په دې کې لکه نشته خو یو خبره ډېره ضروري ده او هغه دا ده چې دا د دسمبر د میاشتې دا تنخوا را روانه ده دا 3-4 ورځې پس دا تنخوا به راشي په دې کې به د جنورۍ د میاشتې تنخوا راشي نو تاسو خپله چانده د تنظیم مشرانو ته د جنورۍ د 5 تاریخه پورې خامخا ورسوئ که د جنورۍ د 5 تاریخ نه چا چانده لیټ شوه نو بیا ور 50 په ځای غسل ورکوي دا یو کره خبره ده ټولو مشرانو په صلاح باندې زه تاسو ته دا خبره کوم دا ځان نه وایم نو تاسو مهرباني وکړئ د جنورۍ د 5 تاریخه پورې دا چې تنخواګانې څنګه واخلئ دا چانده 50 روپۍ دي خامخا یې ورکوي ځکه دا ډیر ضروري خبره ده یو بله خبره چې د چاندې په حواله باندې ډیره ضروري ده هغه دا ده چې زمونږ کلی تاسو ته پته ده چې دې د خاریې شکل اختیار کړ او ډسټرک هیډ کوارټر یې ورته راغلی ټاونشپ ورته راغی نو د مختلفو کلو نه بلا ډیر خلک راغلل او زمونږ په کلي کې شته شو او هغوی دلته ځایونه واخیستل کورونه یې آباد کړل او شناختي کارډ او پاسپورټ او دارسي زمونږ د کلي دي او مسافر هم دي موږ سره دلته کې اکثر زمونږ کلیوالا ورته ویزې میزې کړي دي او دلته کې یې راوستي دي نو خبره دا ده چې مخکې د کلي مشرانو دا فیصله کړې وه چې هر هغه څوک د دې تنظیم غړی جوړېدی شي یا ممبر جوړېدی شي د چا چې شناختي کارت د شا منصور وي هغه وخت کې مشرانو چې کله فیصله کوي نو ډېر په لږ تعداد کې داسې خلک وو چې هغوی د بهر نه راغلي وو زموږ په کلي کې شته خو اوس په ډېر لوی تعداد کې خلک راغلي او زموږ په کلي کې شته ما سره بلا خلک رابطې کوي او هغه آیین او قانون ته وګورو خو هغې ته برابر دي خو دلته ډېر زلمي راغلي دي او ډېر داسې ناپوه یا تیز ترا خلک راغلي دي نو چا نه چانده اخیستل څه دي خو یو ډېره لویه ذمهداري اخیستل دي که تا نن د چا نه چانده واخیسته نو سبا به بیا خدای مکه که هغه چې ته کې په حق رسي نو بیا به هغه لپاره چانده هم کول غواړي نو هسې نه چې کوم زلمي خبر نه چې دا خو زموږ د کلي نو دا خو دغلته نه راغلی دغلته ځکه چې موږ ګورو په لایي کې هم ډېرو خلکو کورونه جوړ کړي دي د هغې شناختي کارډونه زموږ د کلي دي ووټې زموږ په کلي کې مړه ژوند دی زموږ په کلي کې په تېر وخت کې یو میاشت کېږي یو هلک چې کندنو پاک رسېدلی او د هغه جنازه هم زموږ کلي کې شوه ښخ هم زموږ په کلي کې شو هغوی اوس هم زموږ په کلي کې خو څو پورې چې د تنظیم مشران یو ځلې بیا په دې راغونډ شوي نه دي او یو واضحه فیصله او پرېکړه یې نه راکړې نو تاسو د هغې خلکو نه چانده در هغې پورې مه اخلئ دغه زموږ وروڼه دي زموږ عزیزان دي موږ د دوی په دک درد کې په غم ښادۍ کې شریک یو خو چونکې دا خبره د یو ډېرې لویې ذمهدارۍ خبره ده نو دا پرېکړه دا یو فیصله یو کس یا 2 کسان نشي کولی نو در هغې پورې د هغې ملګرو نه د هغې وروڼو نه چانده مه اخلئ او هغوی هم په دې خبره نه خفه کېږي چونکې دا یو ذمهداري ده او چې د کلي کله هم دلته کې داسې یو غونډه یو جرګه وشوه نو بیا په دې حواله باندې موږ واضحه پرېکړه وکړو او هغه ملګري چې کوم نوي راغلي دي په دې لږ وخت کې د عباس خان د چاندې نه پس په دې 2 کاله 2 نیم کې چې څومره خلک راغلي دي هغې ټول له پکار دي چې خپله چانده ورکړي که چا خپله چانده ور نه کړه او د ذمهدارۍ احساس یې ونه کړ نو واپس به بیا تنظیم د هغوی په هېڅ شکل کې او کله به د هغوی ذمهدار نه وي پکار ده چې تاسو دا یو زره ډېر خلک پیش کوي ما ته پته نه وه نو تا ته ولې پته نه وه لکه ته دومره یعنی دا انسان خو خامخا اله انسان شو چې دی د بل د غم خادۍ نه د بل د تکلیف نه د بل د درد نه ځان خبروي کور ته ټلیفون کوه کور کې دا خبره وکړه چې دلته په دوبۍ کې څوک مړي او د هغوی لاش تېر شي نو کم سې کم ما خو دې خبرې نه خبروئ نو خبره دا ده چې خامخا چا سره رابطې ساتئ یو بل سره یو بل
په تکلیف کې په غم کې په ښادۍ کې ځان شریکوي لکه نو دا خو څه جواز نشي جوړېدی چې سړی چې ماته پته نو دومره لوی درد دومره لوی تکلیف دومره لوی غم په کلي باندې راغی په مسافرو باندې دلته کې راغی نو که موږ د چا خدمت نشو کولی چانده نشو راغونډولی نو پکار ده چې یو بل نه خو خبرې د خپله چانده خو کم سے کم په ټایم باندې ورکو نو دا خبره چې کومه ده دا پکې لکه هم ډېره زیاته ضروري ده چې دې خبرې نه هم موږ خبر یو بله یو خبره دا ده چې د هغه ټولو مشرانو چې د نن نه 30 کاله 40 کاله مخکې د دې تنظیم بنیاد ایښو نو دا تنظیم که یو طرف ته زموږ د کلي د ښایست دی زموږ د کلي د اتحاد د اتفاق یو علامت دی نو بل طرف ته د هغې مسافرو دپاره د هغه خواريکښو دپاره چې په متحده عرب اماراتو کې ژوند کوي او کله په حق رسي د هغوی د پسماندګانو لپاره د هغوی د ماشومانو لپاره یو ډېره لویه سهاره ده موږ ټول کلیواله به په جمع دا کوشش کوو چې دا اتحاد دا اتفاق دا ورورولي دا تنظیم دا قایم دایم وساتو نور هم مضبوط کو هو ټول په جمع باندې په دې کار کې لاس واخلو او کور دې ودان وي د هغه مشرانو چا چې دې بنیادي ښیو که کوم پکې حق رسېدلي الله تعالی دې ورته بخښنه وکړي ځکه چې یو ډېر ښه کار یې کړی دی زموږ لپاره یو لویه سهاره ده زموږ د کلیوالو لپاره او ستاسو د ټولو کشرانو او مشرانو دې کور ودان وي چې د روس راسي هم په خپله دا تنظیم قایم او دایم ساتلی دی او د دې په کار کې چې کوم دی نو موږ سره ډېره مرسته او ډېر تعاون کوئ نو مرګرو دغه یو څو خبرې وې چې ما د تاسو سره د دې تنظیم په اړه باندې کولې خو که نور هم څوک څه قسمه معلومات غواړي نو زما د ټلیفون شمېره زه تاسو ته یو ځلې بیا وایم 05053712272 الله پاک دې اسد وبخي الله پاک دې د هغه مور او پلار او وروڼو خویندو او د هغه ټولو کورنۍ له صبر ورکړي الله تعالی دې وله زغم ورکړي دا دویم ځل مې زیری چې هغوی د لاسه ورکوي ډېر لوی درد او ډېر لوی تکلیف دی موږ ټول کلیواله د هغوی په دغه غم او په دغه درد کې شریک یو الله تعالی دې زموږ دا تنظیم زموږ دا ورورولي زموږ دا اتحاد او دا اتفاق قایم او دایم ساتي دې سره د نه زه اجازت غواړم په لوی او مهربانه خدای م سپارم د الله په امان